او د جعفر طیار لمونځ باندې ډېر زیات تاکید دی ورونو. که خدای ما وکړه که څه مشکل کې گرفتار وي نو ته یو ځل تجربه وکړه د جعفر طیار لمونځ. والله څه اکسیر احمر دی یعنی داسې لمونځ دی څه خاورو نه سونا جوړوي. او شیعه سنیانو ټولو نقل کړی دی، هم شیعو کتابو کې راغلی دی هم سنیانو کتابو کې. چونکه جعفر طیار علی علیه السلام ورور حبشې نه څه کله راستون شول نو پیغمبر ورته دا هدیه ورکړی دی، ډېره لویه تحفه ورکړې دی جعفر طیار لمونځ. زبان باندې راغلو بیان به کوم تعداد څخه چوکونو جمعه ورځې کېږي جعفر طیار لمونځ جمعه ورځې کېږي. جمعه ورځې مستحب دی، که بل وخت کې کوم وخت کوي شي خو خاص کر مشکلاتو دپاره که مشکل کې گرفتار وي نه حل کېږي نو یوه تجربه وکړه جعفر طیار لمونځ وکړه. 4 رکعاته دی خو سبې لمانځه غوندې 2 رکعاته سبې لمونځ لکه 2 رکعاته کې داسې 2 رکعاتو باندې به سلام وګرځوي. یو ځل 2 رکعاته سبې غوندې وکړه، بیا 2 رکعاته سبې غوندې وکړه سلام سره منځ کې سلام وګرځوه. اول 2 رکعاته الحمد سوره الحمد بعد والعادیات ذبحا، دا سوره عادیات والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. یاد کو حفظ کو درشم سپاره کې د سوره عادیات. د سوره عادیات څه ولولې بیا 15 ځلې څو ځلې 15 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا تسبیحات تسبیح دي د خدای ثنا او صفات ته ورکه سبحان الله. دي ته تسبیحات 4 یو 4 تسبیح دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر والله اکبر. دا 15 ځلې سوره د بعد ویا 15 ځلې د ویلو بیا رکوع ته راشه. رکوع ذکر وکا سبحان ربی العظیم و بحمده 10 ځلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 ځلې. رکوع کې د 10 ځلې وک بیا رکوع نه سر اوچت کا ودرېږه سمع الله لمن حمده ودرېږه بیا سجده ته مارڅه 10 ځلې بیا ویا 10 ځلې د ویل بیا سجده ته راشه. سجده کې سبحان ربی الاعلی و بحمده سجده ذکر د بعد 10 ځلې بیا دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سجده کې ویا. سجده نه سر اوچت کې استغفر الله ربي واتوب الیه بیا وره سجده ته ماڅه 10 ځلې بیا ویا. 10 ځلې دی ویل نو دویمه سجده ته راشي. دویمه سجده کې سجده ذکر وکي بیا 10 ځلې بیا ویا. بیا څه سجده نه سر روچات کې دویمه رکعت په ودرېږي کا خو دویمه رکعت په ورخه جمع ورچنه 10 ځلې بیا وی 10 ځلې وی نو بیا دویمه رکعت لپاره ودرېږي. دویمه رکعت لپاره څه کله ودرېدي نو بیا الحمد بعد سوره قل یا ایها الکافرون دا سوره ولولې بیا دې سوره د بعد 15 ځلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا 15 ځلې چې وی قنوت وکا قنوت د بعد رکوع ته راشي. رکوع کې رکوع ذکر سره رکوع ذکرم وکا 10 ځلې دا تسبیحات 4 ویا. بیا رکوع نه سر اوچت کې سجده ته ورماڅه په ولاړې 10 ځلې بیا ویا. بیا چې سجده ته راشي سجده ذکرم وکا سجده ذکر سره 10 ځلې بیا د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سجده نه سر اوچت کې دویمه سجده ته ورماڅه د دوه سجدو مانځ کې بیا 10 ځلې بیا دویمه سجده وکا دویمه سجده حالت کې بیا 10 ځلې بیا چې سجده نه سر اوچت کې تشهود نه مخ کې بیا 10 ځلې بس 2 رکعات پورا شو. اوس غد بعد تشهود ولولا سلام وکا 2 رکعات المنځ د پوراش. دا 2 رکعات شولو اب پس 2 رکعات نور اندی طریقې سا وکا
اندی طریقې سره. خو سوره الحمد بیا سوره الحمد بعد اذا جاء نصر الله والفتح سوره نصر سورته ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دا سوره بیا 15 ځلې، بیا رکوع کې 15 ځلې، بیا سجده کې 15 ځلې، سجده د بعد 15 ځلې، بیا دویمه سجده کې 15 ځلې، بیا پاراتونه مخکې 15 ځلې، بیا څه دویم رکعت پر واخیږي سوره الحمد بعد قل هو الله احد. خو سوره قل هو الله احد بعد 15 ځلې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. توجه مو وکړه، پوه شولو باندې. رکوع کې بیا 15 ځلې، سجده کې 15 ځلې، سجده د بعد 15 ځلې، هر حالت ته بل حالت ته بدلېږي 15 ځلې یا نو دا تقریبا څه وګڼئ 300 ځله کیږي. نو دا 300 ځلې ته سبحان الله الله تسبیح وکړي. غد بعد مفاتیح کې دعا دی، هغه دعا هم وغواړه. نو زه فکر نه کوم چې ته یو مشکل وي او د لمونځ وکړې هغه مشکل حل نشي. کني تجربه وکړو تاسو. توجه مو دی. دا لمونځ دی ولو اهل بیتو خو هر دغه سره یو باندې لمونځ ته لږ مفاتیح وګوره. نماز جعفر طیار، نماز امام حسین، نماز امام حسن، نماز امیر المؤمنین، نماز فاطمه زهرا، دا ټول امامانو دا سیرت دی ورونو دینه ځنونه خبر کو.